دوستانو سلامونه. دینه مخکې مې په یوټیوب چینل ترڅنګ یې فیسبوک پاڼه باندې یو ویډیو اپلوډ کړی و چې په هغه کې مې په انسټاګرام کې د ټیګینګ آپشن نه ځان خلاصولو لارښوونه مې تاسو ته کړې وه. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته به د ټیګ آپشن یا ټیګینګ آپشن کله چې یو څوک یو پوسټ کوي نو تاسو اکاونټ هم ورسره وصلی د هغې آپشن په اړه تاسو ته نور معلومات درکوم. هغه لپاره تاسو انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا پروفایل باندې کلیک کړئ. هغه نه وروسته په درې خانو چې مو کلیک وکړ لاندې به تاسو راشئ ټیګز اینډ منشنز په دې به کلیک کړئ. نو دلته تاسو یې هاو یو مینیج ټیګز مینولی اپروو ټیګز دا آپشن به ستاسو هم غیر فعال که غیر فعال او تاسو به پې کلیک کړئ. هغه نه وروسته تاسو ټرن آن باندې به کلیک کړئ. د دې آپشن فعالولو یا انیبل کولو ګټه دا ده کله چې تاسو په انسټاګرام کې څوک ټیګ کوي یا هم خپل پوسټ تاسو اکاونټ سره وصلی لینک کوي ستاسو اکاونټ به تر هغه وخت پورې نه ټیګ کیږي یا نه ورسره وصلیږي د هغې پوسټ سره تر څو چې تاسو اپروو یې نه کوي یا منظور یې نه کوي تایید یې نه کوي. نو کله چې تاسو یو څوک په خپل پوسټ کې ټیګ کوي تاسو ته به دغه ځای کې د ریویو ټیګز دغلته به تاسو ته یو نوټیفیکیشنز یا پیغام راځي. نو پینډینګ ټیګز باندې به تاسو کلیک کوئ. نو که ستاسو اکاونټ سره چا خپل پوسټ ټیګ کړی یا وصل کړی نو تاسو به دلته دغه ځای کې ښکاره کیږي. نو تاسو به پې کلیک کوئ تر څو چې تاسو تایید کړی نه وي نو ستاسو اکاونټ به د هغې په پوسټ کې نه ټیګ کیږي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ده سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.